محترم حاضرینو، ستاسو په حضور کې ما د قرآن کریم د یو آیات تلاوت پیش کړي. الله تعالی د قرآن کریم په دې آیاتو کې په دې آیات مبارک کې د انسانانو د تولا ذکر کوي چې وهو يتولى الصالحین. الله تعالی د صالحینو تولا کوي. تولا در حقیقت عربي لفظ دی او د تولا معنا زموږ او تاسو په عرب کې سرپرستی ده چې الله تعالی د صالحینو سرپرستی. الله تعالی د صالحینو متولی دی. الله تعالی د صالحینو سرپرست دی. سرپرست او متولی په دو زموږ او تاسو په عرب کې هغه چاته ویل کیږي چې یو څوک د بل چا د ټولو ضرورتو ذمہ واخلي او د هغې د نفع او د نقصان ذمہ دار ځان جوړ کړي. دې ته متولی، دې ته سرپرست ویل کیږي او دغه سرپرستی عمل ته تولا ویل کیږي. تاسو زموږ په عرف کې ګوره، یو فلار د بچانو سرپرست بلل کیږي. د بچانو چې څومره ضرورت دي د هغې کفیل او ذمہ دار فلار ځان بولی. کاغی د خوراک متعلقی، کاغی د لباس متعلقی، کاغی د تعلیم متعلقی او که د نور مسائل متعلقی. نو پلار د اغی ذمہوار ځان بولی، پلار د اغی کپیل ځان بولی او پلار د اغی د پرکولو سوچ لري. او په تولا او سرپرستی کې دویمه خبره دا ضروری چې څومره نفع او نقصان راځي د اغی مالکم سرپرستی. د بچی سرپرست چې کله فلار سو، د بچی سره چې څومره نفع او نقصان یې د هغې ټولو سرپرستیم د پلار سره وي. که چیرې د بچی د لاسه څه یو نقصان ووځي نو د هغې سرپرستی او د هغې ذمہ داریم د پلار پر ذمه باندې راځي. که چیرې په یو محل کې یو بچی کاڼی وغورځوي او د بل د کور انداره او چې شور ماته کې، نو هغه سړی بیا په دې بچی پسې نه ګرځي، هغې دستي د دې پلار در لاس نسی چې ته خو د دې بچی سرپرست او د دې د نفع او د نقصان د ټولو ذمہ دار ته یې. نو بیا هغې د هغې خپل نقصان ذمه دا د پلار پر غاړه باندې اچوي او د هغې خپل نقصان پروالی دا د پلار څه کوي، ځکه پلار د دې بچی سرپرست بلل کیږي. نو تولا دا سرپرستی ته ویل کیږي. سرپرستی معنا د ټولو ضرورتو ذمہ اخیستل او سرپرستی دا معنا چې د یو چا د نفع او د نقصان ذمہ دار جوړېدل. او دنیا کې دا قانون دی چې کم څوک سرپرست لري هغې بیا ځان پریشان نه بولی، هغې ځان په مشکلاتو کې نه بولی، هغې د پریشانۍ احساس ځان له نه کوي. تاسو ګورئ کله په یو مکتب کې، په یو کلاس کې، په یو مدرسه کې یو بچی نورو بچانو ته وایي چې زه سږ کال حج لزم. هغه نور بچان کله د ده څه پوښتنه وکړي چې ته پیسې لرې، نو دی ورته وایي نه. هغه ورته وایي تا د حج دپاره درخواست جمع کړی دی، نو دی ورته وایي نه. هغه ورته وایي چې تا د حج طریقه زده کړې ده، دی ورته وایي نه. ډیر ځله هغه ورته وایي چې مکه او مدینې ته چې ته ولاړ سې هلته د استوګنې بندوبست تا برابر کړی دی، دی ورته وایي نه. هغه ورته وایي تا ځان له د دې لارې د سفر ټکټ اخیستی دی، دی ورته وایي نه. نو ډیر ځله هغه بچان ورته وایي سړی بیا ته حج له څنګه ځې؟ نو دی ورباندې وخاندي وایي ان معي ابي، زما سره خپل پلار ملګری دی. د ده په دې یوه خبره باندې د هغې بچانو د ټولو سوالونو جواب وشو. زما پلار زما سرپرست دی، زما پلار زما د ټولو ضرورتو د پوره کولو ذمہواره دی. هغې به ما ته پیسې را برابروي، هغې به ما ته ټکټ را برابروي، هغې به ما ته د حج طریقه را زده کوي او هغې به ما در منزله پورې په اسانه باندې رسوي. د دې معنا دا ده چې زما پلار زما سرپرست دی. نو چې کله د یو چا سرپرستی د سړي پر سر باندې راسي نو هغه سړی بیا د مشکلاتو احساس نه کوي او ځان په پریشانی کې نه بولي. نو الله تعالی هم دا وایي وهو يتولى الصالحین، چې کوم خلک په دنیا کې نیکه زندگی تیره کی او هغې ځان د صالحینو په قطار کې راولي
او د صالحینو په ډله کې شمار سي د هغه صالحینو سرپرستی بیا الله تعالی کوي. نو چې کم سړی په دنیا کې ځان د مشکلاتو سره ګوري نو د هغې دپاره ترتیب داسې د اسانه طریقه دا ده چې هغه د صالحینو د قطار ته ځان ور داخل کړي. او چې کم سړی د صالحینو په قطار کې داخل سي بیا خو د هغې ضروریات الله تعالی د غیب سفره کوي ځکه الله تعالی سرپرست دی. بیا د هغې کارونه الله تعالی په خپل ور برابروي ځکه الله تعالی سرپرست دی. بیا هغه سړی د مشکلاتو سره الله تعالی محفوظه کوي ځکه الله تعالی سرپرست دی. بیا د هغې سړی پریشانی الله تعالی لرې کوي ځکه دی د الله تعالی په سرپرستی کې رالی. بیا که هغه سړی ځان له د ذلت نقشه برابره کړي الله تعالی د ذلت نقشه په عزت باندې ور بدلوي. بیا د هغې بنده د ضروریاتو الله تعالی د پروالي داسې غم خوري لکه یو پلار چې د بچو د ضروریاتو د پروالي غم خوري. ځکه ما درته ویل وهو یتولى صالحین دا معنا ده چې الله تعالی د صالحینو سرپرستی کوي. بیا چې د صالحینو کم ضروریات دي او یا د هغې کم مشکلات دي یا د هغې کم بندوبست دی هغې به د الله تعالی د غیبي خزانو سپره کېږي. خو لیکن شرط دا دی چې انسان به د صالحینو و قطار ته ځان شوه کوي او د صالحینو قطار کې هغه څوک شوه کېږي چې هغې د ګناه څخه ځان محفوظه کړي او چې تیره څومره ګناه سوې د پر هغې باندې الله تعالی ته د شرمندګۍ احساس وکړي نو بیا هغه سړی زندګي په صالحینو کې پیدا کولی شي. او چې د کم چا زندگی په صالحینو کې رااله د هغې زندگی د الله تعالی په سرپرستی کې راسي. او دا مشهوره خبره ده چې د الله تعالی رحمت چې د چا بازو ونسي نو بیا د هغې کشتۍ په ډېره اسانه سره ساحل او منزل ته رسیږي. د الله تعالی کومک او نصرت چې د چا ملګری سي بیا هغې ته په منزل ته په رسېدو کې څه رکاوټ او مشکل نه وي هغې خپل منزل ته په ډېر اسانه باندې ځان رسولی سي. نو د صالحین لفظ انسان ته دا ورکوي چې د الله تعالی د سرپرستۍ دپاره د الله تعالی د طرفه انسان که د مشکلاتو حل غواړي نو هغې به په ځان کې صالحیت پیدا کوي. لکه حدیث شریف کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث قدسی را نقل کوي چې الله تعالی ډېر ځله بنده ته دا وایي بنده ته د ورځې په ابتدا کې سهار ما ته 2 رکعته لمونځ کوه او چې کله دې زما دپاره 2 رکعته لمونځ وکړې بیا به ستا د ټولې ورځې ذمه زما پر غاړه د ټولې ورځې په کارو کې به دې زه مدد و نصرت کوم. چې کله بنده د سهار لمونځ په جماعت باندې وکړي د هغې د نصرت دپاره الله تعالی 2 فرشتې مقررې کړي. بیا د ټولو ورځو په کارو کې د هغې سره اساني او د هغې فرشتو په ذریعه سره الله تعالی په کارو کې نصرت کوي او الله تعالی د خپله طرفه په هغې کارو کې د دې بنده برکت راچي. ځکه هغه بنده د دې لمانځه کولو په خاطر په صالحینو کې رالی او صالحین دا د الله تعالی در سرپرستی لاندې زندگی تیروي. او زه کله ډېر ځله دا وایم چې کوم چاته الله تعالی په صالحینو کې زندگی ورکا د هغې ضروریات الله تعالی د غیب څخه عجیبه پوره کړو. زموږ د سلفو کې حضرت مریم د عمران لور ده چې کله پیدا کېږي مور و پلار یې دواړه د بیت المقدس د عبادتو د خدمت دپاره وقف کوي. د هغې ژوند بیا د بیت المقدس په یو کنج کې تیریږي کله د بیت المقدس صفایي کله د بیت المقدس جارو کېدلی او کله د بیت المقدس په یو کنج کې عبادت او زندگی په خدمت او عبادت کې تیرولی. او حضرت زکریا علیه السلام دی وخت کې د دې اخ شه دی دغه د دې خور د حضرت زکریا علیه السلام په نکاح کې ده او حضرت زکریا علیه السلام د دې هغې د بیت المقدس امام دی هغې دی وخت کې د بیت المقدس امامت کوي. نو دا د دې خپلې خور سره د خپلې اخ سره د هغې په کور کې زندگی تیروي او د دې چې څومره ضروریات دي هغې ټوله د حضرت زکریا علیه السلام د لاسه سپره کېږي. که د هغې خوراک هم حضرت زکریا علیه السلام ورفره کوي او که د هغې د لباس ضرورت وي که د هغې د زندګۍ نور ضروریات وي هغې حضرت زکریا علیه السلام ورفره کوي. یو ځل حضرت زکریا علیه السلام سفر باندې ولاړی 2 ورځې سفر دی. دویمه ورځ چې واپس راځي د حضرت زکریا علیه السلام سره فکر پیدا سو
چې د هغې غریبې زنانې بندوبست به د خوراک د کمې خواصه سوی او هغې حالت به ولوږه ته رسېدلی او هغې به لوږې او فاقې کش کړي. نو په دې خاطر حضرت زکریا علیه السلام ډېر چابک بیت المقدس ته ځان رسي. قرآن کریم آیت کلما دخل علیها زکریا المحراب، چې کله حضرت زکریا علیه السلام مسجد لرالی ځای لرالی نو وجد عندها رزقا، دا هغې ته میوې پرتې دي، هغې ته رزق پروت دی، هغې ته قسمه قسم خوراکي پرتې دي. حضرت زکریا علیه السلام چې کله هغه رزق میوو ته ګوري نو حضرت زکریا علیه السلام دستی د هغه زنانې څه پوښتنه کوي، یا مریم ان لکی هذا، اے مریمی دا خوراک د کومې خوا دی، دا میوې د کومې خوا دی، دا رزق د کومې خوا دی، او دا رنګارنګ نعمتونه د الله تعالی د کومې خوا څخه تعالی دا څه قالت هو من عند الله، دا د الله د طرف رالو. ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب، الله تعالی چې کله بنده نیک سي بیا د رزق متعلق الله تعالی د چا سره حساب او کتاب نه لري. نو حضرت مریم چونکه نیکه زندگی تیری او زندگی په عبادت کې تیری او چې الله تعالی څنګه غواړي هغه سي زندگی تیری او زندگی د الله تعالی د کور په خدمت کې تیری، د هغې سرپرستی الله تعالی کوي او چې د چا سرپرستی الله تعالی کوي د هغې د ضرورتو بندوبست بیا الله تعالی د اسمان نه کوي. نو بیا هغې ته هغه میوې راځي، هغې ته هغه خوراکي راځي او په هغې میوو خوراکو سره الله تعالی د هغې مرسته کوي او په ډېره اسانه طریقه د هغې زندگی په هغه میوو کې تیریږي. صرف د حضرت مریم خبره نه ده، حضرت حاجره دا د حضرت اسماعیل علیه السلام مور ده، د حضرت ابراهیم علیه السلام د کور زنانه وه. حضرت حاجرې ته الله تعالی په فلسطین کې زندگی ورکړه چې ابراهیم علیه السلام د مصر څخه هجرت وکړي نو فلسطین کې د هغې زندگی راغله او فلسطین په ټولو علاقو کې ډېره سرسبزه او ډېره ښایسته او ډېره شاداب مځکه ده. حضرت حاجرې ته الله تعالی په فلسطین کې ډېره خوشحاله زندگی، یو طرف ته مځکه د فلسطین ده چې هغه د ټولو انبیاو مقدسه سرزمین او مځکه ده، او بل طرف ته د ابراهیم علیه السلام غوندې با اخلاق نبی د خاوند په شکل باندې دی او د هغې په کور کې زندگی تیریږي، او بل طرف ته نازولی بچی حضرت اسماعیل علیه السلام الله ورکړی دی. نو د حضرت حاجرې مبارکې زندگی په فلسطین کې ډیره په خوشحالي کې تیریدله، لیکن د الله تعالی د طرفه امتحان رالی. حضرت ابراهیم علیه السلام باندې امتحان دی، پر دې زنانه باندې امتحان دی. نو الله تعالی حضرت ابراهیم علیه السلام ته وایي چې دا زنانو بچی د دې ځای څه بوزه پرېږده بل ځای. ابراهیم علیه السلام په خوب کې چونکې دا ویني چې زنانو بچی بیول د دې ځای او په یو بټي بیبان کې پرېښول، نو حضرت ابراهیم علیه السلام بار بار د الله څخه درخواست کوي الله زه کوم ځای ته بوزم. الله تعالی حضرت جبرائیل علیه السلام راسته ورته جبرائیل علیه السلام بلار درشي چې کوم ځای ته جبرائیل علیه السلام لار شوونو که الته به بوزي. نبی جبرائیل علیه السلام د مخ روان دی، ابراهیم علیه السلام یې ویني او د هغې سره یو زنانه ورسره د زنانې په غیږ کې شپږو میاشتو یا دومره اندازه یا د کال یا دومره بچی دی چې کله ځي غالبا د فلسطین څخه 15 ورځې مسلسل سفر دی او چې کله سارا ده تیارې ده او غرونه دي او تور کاڼي دي او تورې ډبرې دي او داسې علاقه راله چې د هغې غوندې علاقه په دې 15 ورځې سفر کې داسې خوفناک او بیرونکې علاقه دی نه ولیدلې چې هغه تور غرونه او تور کاڼي او تور ډبرې چې په هغې کې د اوبو څاڅکی نسته، د اوبو د نیستۍ په خاطر په دې ټوله سیمه کې چې هر څه شاوخوا وګوري یوه شنه پاڼه نسته. حضرت جبرائیل علیه السلام په دې غرو په مابین کې یو ځای ورته ښیي، وایي دا زنانو بچی پر دې ځای باندې پرېږده ته به واپس ځي. چې کله دی هغه بچی پر هغه ځای باندې پرېږدي هغه زنان نه پرېږدي. نو هغه زنانې چې شاوخوا وکتل د زنانې اعتماد د خدای سره لاندې بیا پر خاوند باندې او د خاوند سره دا در هره ځایه پورې ځي، لیکن چې کله خاوند پر هغه ځای پرېښوله هغه زنانه حیران نسوله چې زما ورځ به دلته څنګه تېرېږي، زما د بچي ورځ به څنګه تېرېږي. یو طرف ته تور غرونه دي او توره
تور کاڼې او تورې ډبرې دي، نه د خوراک د پاره بندوبست ته، نه د اوبو د پاره چښل سته، یو څه نسته. نو هغه زنانه دستی د دې خاوند په لمن پورې ورمښلي او یا ولی الرحمن ایا زما ستا په حقوقو کې څه کمزوري سوې ده؟ حضرت ابراهیم علیه السلام ته د الله د طرفه دا امر دی چې هغه به خاموشي جواب بلا نور کوي. دویم ځل هغه زنانه په دې خاوند پسې زغلي که زما ستا په حقوقو کې څه کمزوري سوې ده ته ما ته خبره وکړه. ابراهیم علیه السلام بیا هغې ته جواب نور کوي. دریم ځل هغه زنانې خپل پوښتنه ورته بدله کړه، ورته د الله دوست ایا د الله په امر باندې موږ دلته پرېږدي؟ د الله فیصله دغسې ده؟ ابراهیم علیه السلام صرف په سر باندې جواب ورکړي چې و د الله تعالی فیصله دا ده چې زه به تاسو دلې پرېږدم. چې کله ابراهیم علیه السلام روان سو هغه زنانه د ځانه سره دا فیصله کړي چې کله د الله تعالی فیصله ده نو اذن لا یضیعنی ابدا، الله تعالی به بیا موږ دلته نه ضایع کوي. نو بیا خو هغه زنانه د اوبو په تلاش کې د یوې غونډۍ او د بلې غونډۍ پورې زغلي. د صفا غونډۍ ته وختله، د صفا څخه مروه ته ځي، د مروه څخه صفا ته راځي، اوه چکره دا په منډه باندې تیروي. او چې کله اوبه نسوې پیدا نو کتاب کې بچی ته ورته نسي راتللی. دا کتاب کې لیکي تقدم رجلا وتأخر رجلا، یو قدم پر مخ باندې راواخی چې ته ورځه ورسه بچی له بچی په کوم حالت کې دی، او یو قدم برته ودرېږي وایي اوس به د بچي زکندني په حالت د زکندن کې نسم لیدلی. لیکن هغې چې کله دلاوري وکړه هغه خپل بچي ته راله، د هغه بچي د پښو څخه الله تعالی د زمزم چشمه راغورځولې چې بیا در قیامته پورې د انسانیت دپاره هغه د هدایت ذریعه ده، هغه د سیرابۍ ذریعه ده، او در قیامته پورې الله تعالی داسې مبارکې اوبه ورته راپورته کړي چې د مځکې پر مخ باندې د دې غوندې مبارکې اوبه بیا ډېرې کمې پیدا کېږي چې هغې الله تعالی په داسې جوش کې ورته راوغورځولې چې پر هغې باندې د کاختۍ اثر نه راځي، پر هغې باندې د پشکلۍ اثر نه راځي، نه په کاختي کې څوک د هغې په قلت باندې پوهېږي، نه په پشکلي کې څوک د هغې په ډېروالي او په کثرت باندې پوهېږي. او دستی د جرهم قبیله راځي، پر دې ځای باندې آبادي جوړیږي، د هغې په ذریعه الله تعالی د دې د رزق بندوبست کوي او د دې چې څومره ښه زندګي په حجاز مقدس کې بیا روانې شي. څه وجه وه هغه زنانه نیکه وله، هغه زنانه صابره وله، هغې زنانې زندګي د الله تعالی پر حکم تیروله، او د الله تعالی د حکم په خاطر د هغې زنانې سرپرستی د الله تعالی ذات کوله. او څوک چې د الله تعالی په سرپرستی کې راسي هغې بیا الله تعالی د مشکلاتو څخه محفوظه کوي، او چې کوم وخت کې ضرورت یې هغه ضرورت الله تعالی د غیب صرف راکوي. خو صرف خبره دا ده چې د الله تعالی سرپرستی ځان ته پیدا کول، او د الله تعالی د سرپرستی اثر ډیر ځله صرف د انسان پر زندگی نه راځي، د هغې د سرپرستی اثر ډیر ځله الله تعالی د انسان پر اولاد باندې راولي، چې کله پلار نیکی د هغې په خاطر الله تعالی د اولاد سره اسانی کوي، او د پلار د نیکی په خاطر باندې اولاد و مشکلات اسانه کیږي، او د اولاد ضروریات الله تعالی د غیب صفر کوي. او قرآن کریم کې د دې ډېرې واقعې راځي. حضرت موسی علیه السلام چې کله د سمندر او د دریاب پر ساحل باندې د حضرت خضر علیه السلام سره روان دی، او حضرت موسی علیه السلام د حضرت خضر علیه السلام شاگردی کوي. نو خضر علیه السلام دا د استاد په شکل، حضرت موسی علیه السلام د شاگرد په شکل. واقعا چونکه ډیره اوږده ده، په آخر کې یو کلي ته رالو، نو هغه کلي سه د خوراک او د ډوډۍ طلبو کې ځکه دی وږي دي سفر یې کړی دی. قرآن کریم وایي فابوا ان یضیفوهما، هغې د دې څه انکار وکړي چې دوی ته ډوډۍ وله ورکړي، هغې موږ سره ډوډۍ نشته. او چې کله ډوډۍ څه انکار وسو نو دی د کلي یو کونج ته رالو، فوجد فیها جدارا یرید ان ینقض، دی کلي کې یو دیوال ولاړ دی، هغه دیوال د ډېر زړوالي سره کږ سوی دی. دیوال څومره دیوال دی؟ مفسرین وایي چې 1500 غزه د هغې اوږدوالی و، او 100 غزه د دې دیوال لوړوالی و، او 50 غزه د دې دیوال سور و.
حضرت موسی علیه السلام حضرت خضر علیه السلام دستی موسی علیه السلام ته وی چې دا دیوال خو نړیږي او دا دیوال پر نړېدو باندې دی نو ته به داسې وکړې چې ته به خټه جوړې زه به پر دې دیوال باندې کښېږدم دا دیوال به ووهو دا دیوال به برته سیده کړو حضرت موسی علیه السلام ډېر حیران دی حضرت خضر علیه السلام ته وایي دا دومره کمزوری قوم دی دومره کمزوری کلی دی چې ما او تا د یو میلمه او مسافر په صفت باندې رالو د هغې څه مې د ډوډۍ او د خوراک بندوبست وغوښتی لیکن هغې موږ ته په دې خوراک او ډوډۍ راکولو کې تیار نه وو لیکن د هغې بجای ته راولاړېږې د دې کلي دیوال ورسمې او د دوی سره نورو د غمخوارۍ زندګي تېری حضرت خضر علیه السلام دستي حضرت موسی علیه السلام ته وایي چې زما او ستا په لاس به دا دیوال برابریش لیکن چې موسی علیه السلام کله دا پوښتنه وکړه د دوی دو په مابین کې چې کله فراق او جدایي راځي نو حضرت خضر علیه السلام د دې تعبیر اخر ورته بیانوي وکانه ابوهما صالحا هغه وایي دا دیوال لغلامین یتیمین فی المدینه دا د دې دوو بچانو دی هغه بچان یتیمان دي او در دې دیوال لاندې د هغې دپاره د هغې پلار خزانه ایښې ده نو په دې خاطر باندې پلار وکانه ابوهما صالحا او د هغې پلار ډېر نیک او صالح سړی تیر سوی دی او چې کله پلار نیک او صالح سړی تیر سي د هغې د بچانو حفاظت الله تعالی کوي د هغې د بچانو تولا او سرپرستی الله تعالی کوي نو د هغې سرپرستی او د هغې ولایت په خاطر باندې الله تعالی د طرفه موږ ته دا امر دی چې د دې بچانو د خزانې حفاظت وسي حالانکه هغه پلار کله تیر سوی و تاسو مفسرین وګورئ هغې 7 پشته مخکې تیر سوی و 7 پشته مخکې او پلار تیر سوی دی هغه نیک انسان تیر سوی دی الله تعالی د هغې د سرپرستی په خاطر 7 پشته بعد هم د دې د بچانو حفاظت کوي چې کومه خزانه د دوی دپاره پرته ده در دیوال لاندې او دیوال پر نړېدو دی او هسې نه چې خزانه ښکاره سي او د ښکاره کېدو په خاطر هغه خزانه چور کېږي او هغه بچان یتیمان دي نو الله تعالی حضرت خضر علیه السلام په دې امر کوي چې تاسو به هغه دیوال ورله جوړوئ په دې خاطر چې دا خزانه در هغې وخته محفوظه پاته سي چې دا بچان نه ټاکیش نو زما مقصد دا دی چې کله یو بنده د الله تعالی په تولا او سرپرستی کې راسي او د یو بنده په ذمہوار الله تعالی سي او الله تعالی د هغې سرپرست سي بیا خو د هغې بنده ضروریات الله تعالی یقینا پوره کوي بیا د هغې بنده ضروریات نه بلکې د هغې بنده د بچانو ضروریات الله تعالی پوره کوي او الله تعالی د هغې غمخواری الله تعالی د هغې د غمخوارۍ په خاطر د هغې د زندګۍ څخه ټولو مشکلات لرې کوي ځکه د الله تعالی سرپرستی دا د هر چا د سرپرستی څخه دا شی نن مصیبت دا د انسانان د پلار پر سرپرستی سړی خوشحاله چې زما پر سر باندې زما پلار دی کشرور د مشرور په سرپرستی باندې نازیږي چې زه خو مشرور لرم او یو د بل په سرپرستی باندې نازیږي حالانکه چې د ټولو څخه هغه مضبوطه سرپرستی هغه بهترینه سرپرستی هغه د غمخوارۍ او د همدردۍ ډکه سرپرستی هغې د الله تعالی سرپرستی ده د انسانانو په دماغ کې د الله تعالی د سرپرستی څه بندوبست نه راځي او الله تعالی د سرپرستی څخه چې کوم څوک لاندې رالی هغې ډېره نیکبخته زندګي تیره کړه زموږ د امت کې حضرت عمر ابن عبدالعزیز تیر غالبا 2 کاله 2 میاشتې 4 ورځې الله حکومت ورکړي چې پر کم تخت باندې عمر ابن عبدالعزیز رالی 10 کاله مسلسل په وینو رنګېدلی تخت پر هغې باندې د مروان ظلم رالی د عبدالملک ظلم رالی د ولید ظلم رالی د سلیمان ظلم رالی دا ټول د بنو عباسیو خلیفګانو چې هر یو په خپله زندګي کې بېشماره قتلونه وکړو لیکن پر دې تخت باندې چې کله عمر ابن عبدالعزیز رالی هغې چونکې دینداره انسان و او ما درته ویل په صالحینو کې شمار انسان و او په خپله زندګي کې په خپل عصر کې امیر المؤمنین فی الحدیث انسان د هغې په خاطر باندې د هغې د دې حکومت سرپرستی الله کوله او تاسو د هغې د سرپرستۍ یو نظم داسې چې پر 3 بر اعظمه باندې د حکومت رالی په 3 بر اعظمه کې د دور حکومت کې یو سړی داسې غریب پاته نسو چې هغې په دې ټولو بر اعظمو کې د زکات مستحق
یو سړی به سهار زکات واخستې تلې بګرځېدی او په دې ټولو وطن کې به نو څوک نو چې د دسې زکات قبول کړی ماښام به زکات برته واپس راو او 2 کاله 2 میاشتې 4 ورځې د حکومت تیر سو په دې 2 کاله حکومت کې په ټوله ملک یو ورځ د عدل په خاطر باندې یو لیوه دومره جرأت نه وکړي چې هغه پر پسه باندې حمله وکړي داغه د الله تعالی سرپرستی ده ورنه لیوه د حاکم په خبره نه دی بند لیوه د بادشاه پر اگرځېدو نه راګرځي او لیوه د چا په تربیت باندې تربیت نه اخی چاغي د پسه سره وګرځي لیکن چونکه کمزای کې سرپرست چې الله تعالی سي د الله تعالی اسدا سرپرسته اثر بیا پر لیوه باندې هم راځي نو بیا په دې 2 کال او 2 میاشتې 4 ورځې کې په ټوله زندګي کې بلیوان او پسونه پر یو ناور باندې وبېدل او یو لیوه به دومره جرأت نسو کولی چې یو پسه له خوله وروړي یا پسه ته غلط وګوري حالانکه د ده چې کوم زندګي د دې څه مخکې د والي په صفت تېره سوله چې دی د یو علاقې والی و نو هغې وخت کې به د ده د ذاتي ضرورت سامان دا به غالبا پر 80 قافله باندې راتلی یو قافله به را روانه و هغې به د ده لباس او د ده د ضرورت او د ده د عیش سامان راخستی و لیکن چې کله الله تعالی حکومت په لاس ورکړي بیا د خپل زندگی دی حال ته ورسېده دومره په عاجزي کې زندگی روانه کړه یو ورځ د اختر په سهار باندې کور ته رالی چې کله کور ته رالی نو زنانو کشنی بچانې دی هغې ودې خوله ته پړونې نیولې دي دی د خادمې څه پوښتنه کوي چې دې بچانو ته څو روپۍ ښه ده هغه ورته نن د اختر سهارو په کور کې د خوراک دپاره د روژې میاشته تېره وه او د اختر په سهار هر څوک په کور کې یو څه خوراک کوي یو څه شی لري ورته د امیر المؤمنین په کور کې دومره څه نه و د بچانو د کچه پیاز د وامه پیاز سره ډوډۍ وخوړله د هغې د خولې څه بوی راځي او هغې دا کوشش کوي چې زموږ د خولې د بوی څه زموږ پلار ته تکلیف ونه رسېږي ورته هغې ځکه پر دې خولو باندې پړونې اچوي او دا خوله ستاسو پټوي دبره دا بچانو ورته بچانو ور زما په خدای قسم زما سره هر ستا ټوله خزانه ډکه زما په لاس کې لیکن زه تاسو د الله تعالی په سرپرستی کې ورکوم او زما د عقیده ده چې کوم څوک د الله په سرپرستی کې راسي الله تعالی بیا تاسو نه ضایع کوي ورته بچانو تاسو پلار ډېر کمزور دی تاسو پر دې پلار باندې رحم وکړئ هغې په تاسو باندې د بیت المال شی خوړلی نسی هغې په تاسو د بیت المال حرام مال په تاسو خوړلی نسی په دې خاطر چې بیا ستاسو پلار جهنم ته تیاریږي او ستاسو پلار ډېر ضعیفه دی د جهنم برداشت نه لري چې کله د حضرت عمر ابن عبدالعزیز په نکاح کې چې کومه زنانه و هغه فاطمه بنت عبدالملک چې په ټوله انساني تاریخ کې د دې غوندي شاهزاده زنانه ملکه زنانه نسبت یې د دې نکاح حاکم و د ټوله ملک حاکم بادشاه و د دې فلار بادشاه و د فلار څه وروسته 2 ورونه بادشاهان د دې خاوند بادشاه تیر سو د خاوند څه وروسته 2 ورونه بیا بادشاهان تیر سو په 9 پشته د ملکه راله حضرت عمر ابن عبدالعزیز د اختر څه مخکې کور ته رالی چې کله کور ته رالی نو هغه زنانه فاطمه بنت عبدالملک ورته وایي دا کشني کشني بچان دي د اختر دپاره لباس غواړي او ورته زه به ځان صبر کم ته به ځان صبر کې دا بچان په دې معنی نه پوهېږي په کلیو په ماله کې چې کله ګرځي د هر چا بچانو نوي لباسونه جوړ کړي دي او دا بچان ټوله ورځ ماته په ژړا باندې تیر کړي وایي موږ ته لباسونه راکړه حضرت عمر ابن عبدالعزیز ورته وایي چې زنانې زما سره څه نسته ما ته چې د بیت المال څخه څومره وظیفه راکول کېږي د هغې په خاطر باندې زه صرف د دې د خوراک بندوبست کولی شم نور به زه څه وکړم هغه زنانو ورته وایي اخر به څه کوو دا بچان په دې خبره نه پوهېږي او دا بچان پر دې باندې ضد کوي او دا بچان لباس غواړي اخر هغه زنانو ورته وایي د دې دپاره به یو ترتیب برابر کړو ترتیب به داسې جوړ کړو چې تا زه به یې پر ځان باندې مزدوري کول 2 چنده کم چې څومره محنت کوم هغې به 2 چنده کم شپه ورځ به پر ځان یې وکم او د دې بچانو د دې میاشتې او د نفقې او د خوراکي غم به زه وخورم
ورته ته ورڅ خپل خزانچي ته ووایه چې ما ته یوه میاشت مخکې تنخوا راکړه، پیشګي تنخوا راکړه چې په هغې باندې زه د بچانو لباس برابر کړم. دی چې کله خزانچي له رالی، خزانچي د خپل غلام دی، هغې ته باره د خپله مطالبه پیش کړه چې حضرت ما ته یوه میاشت مخکې تنخوا راکړه ځکه زما په کور کې زما د بچانو دپاره لباس نسته او زه به یوه میاشت وروسته بیا ستاسو تنخوا نه اخلم. هغې باره کاغذ ورته کښېښی، ورته ویل امیر المؤمنین ته ما ته د یوې میاشتې د زندګۍ ضمانت راولیکه چې ته به یوه میاشته ژوندی چې کله ته د یوې میاشتې ضمانت ما ته راولیکې نو زه به بیا د هغې په عوض کې تا ته یوې میاشتې پیشګي تنخوا در ولیکم. باره د چیغې کلی پر شا وغورځېدی، ورته یې سړی په خدای قسم د یوې ګنټې ضمانت نسم لیکلی، په خدای قسم د یوې شپې ضمانت نسم لیکلی، د یو سهار او د یو ماښام ضمانت نسم لیکلی، نو بیا به زه تا ته دومره ضمانت څنګه در ولیکم چې بسته ورځ د بستې میاشتې ضمانت. هغه خزانچي ورته وایي چې کله ته ما ته د یوې میاشتې ضمانت نسې رالیکلی نو بیا زما څه د یوې میاشتې پیشګي تنخوا پر څه باندې اخلي، نو بیا د یوې میاشتې پیشګي تنخوا زما څه نسې اخیستلی. او چې کله د اختر ورځ راله د بادشاه د وزارت چې کوم خلک راځي هغې د کور ته راځي، د هغې سره بچان ورسره دي او هغه بچان په نوي لباسو کې دي او په ښو لباسو کې دي او د عمر ابن عبدالعزیز بچان په زاړه لباس کې د هغې بچانو استقبال کوي. د بچی عبدالملک د هغه عبدالملک بچی راوغوښتی، ورته یې بچی نن به تا ته ډېر تکلیف وي چې د وزیرانو بچان ستا کور ته راځي او ستا د پلار د اختر مبارکۍ ته راځي او د هغې پر بدن باندې ښایسته لباسونه دي او ستاسو پر بدن باندې زوړ لباس دی، نن به تاسو ته ډېر تکلیف وي. هغه څه ورته وایي؟ هغه ورته په خدای قسم پلاره موږ ته تکلیف نه دی، نن زموږ سترګې د فخره څه بلندې دي چې زموږ پلار د مسلمانانو په مال کې، د مسلمانانو په خزانه کې، د مسلمانانو په بیت المال کې خیانت نه وکړي او موږ د خپل پلار هغې د الله تعالی په تولا او سرپرستي کې ورکړو او زموږ د دې څه زیاته د الله تعالی پر تولا او سرپرستي اعتماده الله تعالی به موږ هېڅکله نه ضایع کوي. چې کله د عمر ابن عبدالعزیز د وفات وخت رالی نو رجا ابن حیوه ډېر غټ قاضي و هغه یې راوغوښتی، هغې ته وایي سړی ما عبدالملک دی قبر ته ورشوه کړی دی او ما چې د قبر په ډورۍ کې د هغې د قبر غوټه خلاصه کله د کفن ورته په خدای قسم د هغې مخ تک تور سوي او مخ یې د قبلې څخه اوښتی و، ورته د هغې څه وروسته عبدالولید ما ورشوه کوي چې زما څه مخکې حاکم و او د عبدالملک زوی ولو بادشاه ولو، او چې کله مې په قبر کې کښېښوی د قبر غوټه مې د کفن ور خلاصه کله په خدای قسم مخ یې تک تور سوی و د قبلې څخه اوښتی و. او د هغې څه وروسته ما سلیمان ابن عبدالملک ورشوه کوي، دا بیا دریم حاکم و. سلیمان په بنو امیو کې ډېر ښایسته انسان و، هغې چې څومره حکومت وکړي 3 کاله هغې حکومت وکړي، 19 کاله عبدالملک وکړي، 10 کاله ولید وکړي، 3 کاله سلیمان وکړي او سلیمان به هر څلرمه ورځ نوې نکاح کوله، څلورو نکاحو اجازت و، څلرمه ورځ به د هغه مخکینۍ زنانه ته طلاق ورکوي، بله به یې نکاح کوله، هغې ته به طلاق ورکوي، لیکن 30 کاله زندګي الله نصیب کړه. ورته ما د سلیمان ابن عبدالملک ما دې قبر ته ورشوه کوي، ورته چې کله مې په ډورۍ کې د قبر د کفن غوټه خلاصه کله په خدای قسم مخ یې د قبلې څخه اوښتی و. هغه رجا ابن حیوه ته وایي چې کله ته ما په دې خبر کې کښېږدې او په کفن کې به زما په ډورۍ کې د قبر د کفن غوټه به خلاصه کې، ما ته به ګورې چې الله زما سره څه کوي. چې کله عمر ابن عبدالعزیز وفات سو او بیا دی په دې قبر کې کښېښوی او رجا ابن حیوه وایي چې ما کله د کفن غوټه د وصیت مطابق خلاصه کله وای والله کأنه خلق قمر، په خدای قسم لکه د سپوږمۍ یو ټوکړه چې په دې قبر کې پرته وي.
وای دا هوا سره له یو هوا وچلیدله د هغه هوا سره یو پرچی را شوسوله هغه پرچی را له د کفن پر دې ذکر باندې ومشتله ما چې کله راو پکتله پرغي باندې په یو نوراني خط لیکلیو براءه لعمر ابن عبد العزيز من النار من الله من النار براءه من الله لعمر ابن عبد العزيز من النار د الله د طرفه براءت د الله د طرفه ازادي د عمر ابن عبد العزيز د پاره د جهنم اس او بیا د غي په قبر کې او آسماني پرچې را لسو په دې شکل پچش صرف مقصود می داده چې کله د وفات کیږي نو یو خلک ورترالو ورته بادشاہ سلامت د دې بچانو سره ظلم کو دې بچان دي دغه سي پرې شول دې بچانو ته د نه په بیت المال کې څه حصہ ورکا نه تا په بیت المال کې څه جمع کو چې د بچانو ته په میراث کې ورپاتې سي د دې ولس ناري نه بچانو او ستاسو مخ کې چې کم حاکمان تیر سو هغه هر چا د بچانو د پاره پر بندوبس وکي لیکن تا د دې بچانو سره جفا وکتا د دې بچانو تصور پرې شوما اور د امیر المؤمنین د استا بچام بستا سورسته بیا څنګه زندگی تیرې دا خو تا فقر ته مجبور کو دا خو تا غربت او مسکنت ته مجبور کو او د دې زندگی په بیا د فقر او د غربت او مسکنت په خاطر ډېر ستړي تیریش د پراغي باندې وخندل علما خو بچانو ته دینداری ورزده کړي دا ما خو بچانو ته ښه تربیت ورزده کړي دي ما خو بچانو ته زندگی پر دینی تعلیمات ورزده کړي دا او زما د عقیده ده چې چا د دینداری د چا دینی تعلیماتي او څوک نیک زندگی تیر کی نو هو يتولى صالحین هغه به صالح دی او د صالحین سرپرستی بیا د الله تعالی سره ما خپل بچان د الله تعالی په سرپرستی کې ور کړی دي اور ته کچېره زما بچانو زما سورسته نیک زندگی تیر کړه بیا به زما د بچانو سرپرستی الله تعالی په خپل کوي چې څومره ضرورت الله تعالی به د غیبی خزانو سره پر کوي او کچېره زما سورسته زما بچانو ک بیکاره زندگی تیر کړه بیا د دې بچانو زما سره د دې بچانو هیڅ غم او فکر نستر سره لیکن چې کله عمر ابن عبد العزيز تیر سو او نیک سړی وو او ما درتول د نیک سړی د نیکواله په خاطر الله تعالی د غي د بچانو سرپرستیم کوي د سورسته چې کوم حاکم را لې د غي په دی اطرافو ولایتو کې والیانو ته ضرورت پیدا او هغه نیک انسان او هغه دا کوشش کوي چې زما د حکومت والیان نیک انساني او زما حکومت په کنټرول او په ضبط کې چې هر څومره وکتل په اطرافو کې د عمر ابن عبد العزيز د بچانو څخه بغیر نیک بچان د تور پیدا نسلو بیا د عمر ابن عبد العزيز سورسته ټوله د اطرافو والیان جوړ شو یو کتاب لیکلی دی چې کوم حاکمانو خپل بچانو ته د بیت المال ډیر غټ حصے ور پرې شوې او هغه ته ډیر مالونه او دولتونه ور پرې شول لیکن وخت دا سره ورسېده چې د هغه حاکمانو زامن د هغه سره مال ختم سو، هغه دولت ختم سو، هر څه ختم سو، هغه بیا د غټو جامعګانو په دروازو کې د فقیرانو او د فقر غشتونکو په شکلو. لیکن د عمر ابن عبد العزيز یول زامنو چې کله هغه د الله تعالی په سرپرستی کې ورکړو د یول زامن په یو وخت کې یول سره د اطراف والیانو او د ولایت په شکل او د حاکمانو په شکل ژوندۍ تیروله. زما مقصود دا دی چې کله یو سړی د الله تعالی په ولایت کې راسي او د الله تعالی د ولایت ژوندۍ تیر کی او پر کم چا باندې د الله تعالی سرپرستی راسي او هغه د الله تعالی په تولا کې راسي، بیا د هغه حفاظت الله تعالی کوي، بیا د هغه ضرورت الله تعالی پر کوي او بیا د هغه د غیبی خزانو سره الله تعالی د هغه مدد او نصرت کوي او ډیر زله بیا د هغه د بچانو ضرورت، د هغه د نسل ضرورت، د هغه د خاندان کفالت هم الله تعالی د غیبی خزانو سره کوي. خو صرف د هغه د لپاره شرط دا دی چې سړی بنی که زندگی تیری او د نیکی زندگی د لپاره مادرتویل طریقه دا ده چې د الله تعالی په سرپرستی کې د ګناهونو څخه توبه کشل او د نیکو اعمالو طرف ته متوجه کېدل. که الله تعالی د غیب وسا د حضرت موسی علیه السلام د قوم د بنی اسرائیل سلويش کال الله تعالی د اسمان څخه په منو سلوا باندې بندوبست کړي، دا غي خورک الله تعالی د اسمان څخه کوي
او 40 کال مسلسل الله تعالی دا غي داسې فالنه کوي چې کله یو مرغه راسي نو هغه د امتی تکشینی او د دې امتی څخه پوښتنه کوي ورته هل لک تشتهی الیا ای سړی زما خوراکي ته د شو کیږي چې کله دای په نعم باندې جواب ورکي نو هغه دستی وای او مشویان او مطبوخن ایا کباب می غواړي که می د شوروا په شکل غواړي چې د هغه امتی په کم شکل فرمایش دي بیا هغه مرغه پر هغه ځای باندې په هغه شکل ورته برابرې شي نو استاد زو خیال دی چې کم ذات 40 کال د حضرت موسی علی السلام د بنی اسرائیل بندوبست د منو سلوا په ذریعہ کوي او د پیغمبر علی السلام امت کده الله تعالی په سرفرستی کې راسي او په صالحینو کې راسي او چې د کوم صالحینو سرفرستی الله تعالی کوي بیا د دې امت د انسانانو نظام او د دې انسانانو ضرورت او د دې انسانانو د مشکلاتو بندوبست او لیرواله الله تعالی د لیری سنسي د غیب سنسي کولای ورنا کمزوری صرف په موږ کې ده ځکه کله د دې مثال پېښوم یو بچی دی هغه په مکتب او مدرسه کې داخله واخ نبي خو د مکتب د او د مدرسې د لنګر صداغي د ټوله خوراکي بندوبست کیش بیا هغه سلری سات خپل سبقت ور فارغ دی هغه خپل کار ته ور فارغ دی هغه سره نه د خوراکي فکر ستا د هغه سره نه د نفقې فکر ستا د هغه سره نه د ماشام فکر ستا نه د سهار فکر ستا د هغه یقین دی چې زما ضرورت ټول د دې لنګر سفر کیش لیکن یو بل بچی چې په کوڅو کې ګرځي هغه د مدرسې داخل نه دی هغه به د مدرسې لنګر ته ستمو کی نو چې کم څوک په صالحینو کې رااله د الله تعالی په تولا او سرپرستی کې رااله د هغه بندوبست الله تعالی د غیب او سفر کوي لیکن چې کم سړی زندگی د خپل خواهشاتو مطابق تیری هغه زندگی د الله تعالی د احکام خلاف تیری د هغه سهار او ماښام ورځ شپه په ګناهونو په نافرمانی کې تیریږي نو هغه د الله تعالی په سرپرستی کې ځان نه دی راوستلی او چې کم څوک د الله تعالی په سرپرستی کې نه بیا به د هغه زندگی همیشه د مشکلات وي بیا به د هغه زندگی همیشه د شکوي بیا به د هغه زندگی همیشه په ګلو په مشکلاتو کې تیریږي او کله به وایي چې دا نه برابرېږي کله به وایي چې دا نه برابرېږي کله به وایي چې دا نه برابرېږي نو چې کم څوک د الله تعالی په سرپرستی کې ځان ورکړي او نیک ژوندۍ تیر کړي بیا د هغه بندوبست الله تعالی یقینا هم د غیب سفر کوي ځکه کله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث پېښوم چې نن خو زموږ عقیده خراب ده زما عقیده دا ده چې زما دکانداری نه او زما تجارت نه او زما کسب و کار نه او زما چالاکی او درواغ نه بیا به زرس د کمی خوا پیدا کوم ډیر خلک چې کله خبر ور سره وکي نه دی چې په کاروبار کې کله لږ کمزوري کوي او یاره کدا کمزوري نه نو نن سبا خو ګسره د ازما تجارت ګټه نه کوي او نن سبا بغیر د دې څخه تجارت او کاروبار کیږي نه زوایم چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو د الله حدیث قدسی را نقل کړي چې ابن آدم من اوصل الیک غذاء وانت جنین فی بطن امک چې ته د مور په نس کې د جنین په شکل وي معصوم بچي وي الته ستا دکانداری ستا تجارت ستا چالاکی ستا درواغ د کمی خو الته رس څنګه درسېده چې الله تعالی ستا د بدن نو د مور د نو سره د یو رګ په ذریعہ باندې ولګاوي او ستا د بدن خوراک د مور په دې رګ کې د مور د بدن د وینې سره وان او دی وخت کې دا ستا د دکاندارۍ کمالو ستا د چالاکۍ کمالو او ستا د ښه تجارت کمالو او ستا د محنت کمالو چې الله تعالی تا ته داسې در برابر کړ ثم ازدت وادبر فيك تدبيرا الله تعالی وای بیا مې څه نور تدبیرونه درکې زیات کو ته د مور په نس کې نطفه وې د نطفې سورسته علقه وې د علقې سورسته مزغه وې فخلقنا المزغه عظاما پر دې مزغه باندې بیا غوښه رااله ثم انشأناه خلقا اخر بیا پر دې غوښه باندې سربېره پوست رااله فتبارك الله احسن الخالقین الله سمره بهترین پیدا کوونکی ذات دی ایا په دې ټولو تدبیرو کې چې د نطفه سه په وینه باندې بدل کې د وینې سه په علقه باندې بدل کې د علقې سه په مزغه باندې بدل کې او بیا دې مزغه ته غوښه ورکله او بیا غوښه باندې په کسون العظام لحما بیا پر دې
غوښه پر دې اډوکې پیدا کو، پر دې اډوکو باندې الله غوښه راوستله، پر دې غوښه الله سربیره پوست راوسته او دا ستا وجود او ستا بدن د مور په نس کې برابر کړي. دا ستا تجارت ولو، دا ستا چالاکی ولا، دا ستا هوښیاري ولا، دا ستا دکانداری ولا. الله تعالی و ثم اوصیت الی ملک الملوک الارحام، بیا می جبرائیل امین ته وصیت وکړي چې ته د دې مور د نس سره شوک. فخرجت على ريش من جناحه، د جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام د وزر پر بڼوکه باندې د مور د نس سره شوس. دی وخت لالک سن تقطع نغوا غاشونو چې تا شي په ژولې ولا لك ید تفتش نه په لاس کې دومره طاقت چې تا شي پر اخسته وي، ولا لك رجل تمشي نه په شو کې دومره وسو چې درځي پورې تللې وي. دغه ستا دکانداری دلته چیرې ولا، دغه ستا رزق دی وخت کې تا ته د کومې خورا رسیدي. ثم ازدت لك عرقين رقيقين ينبعان لبنا دافعا في الشتاء وباردا في الصيف. د دې مور په سینه کې دوه رګ روانس، اغه تا د پاره شودې را روان کی، اغه شودې دار کمی چې په ژمي کې به ګرمي وي او په دوبي کې به یخي وي. دستا د دکاندارې پوجو. ثم جعلتك حنانا في صدر ابويك، بیا می د مور په پلار په زړه کې دومره رحم او وسیله ور واچوله چې درسو پورې ته بت کړي نه وي، در هغه وخت پورې دی بيدیږي نه، چې درسو پورې ته مړ کړي نه در هغه وخت دی خورک نه کوي، چې درسو پورې ته په سکون او په آرام کې ګرځولې نه در هغه وخت پورې دی ته سکون او آرام نه ورځي. دغه د مور پلار محبت په زړه کې دامستا چاله کې استاد دکانداري و. اخر الله تعالی ورته ای ابن آدم خلقت السماوات والارض، ای بنده د اسمانونو مزکی ما پیدا کړی دي، و زما د په عزت او جلال قسم ولم يعي بخلقهن، زده د مزکو اسمانو په پیدائش کې نیم ستړی سوي چې دا څنګه پیدا سو. افعیت بعیش رغیفه اصدق الیک اوصله الیک، ایا په دیو ډوډۍ پیدا کول ستړی کېږم چې وتا ته ورسوم ستانس پډکس. اخر ته بندا زما استا په مابین کې فیصله ده. یا ابن آدم لم تسألنی عن عمل فی غد، ای بنده د سبا ورځ عبادت نه غواړم، فلا تسألنی عن رزق فی غد، د سبا ورځ رزق به نه راځه غواړي. نن عبادتو کا او نن په صالحینو کې ځان شمار کا، زستا د تولاو د سرفرسته په شکل ستاد د نن ضرورت ټول پر کوم. سبا ورځ کا پرتارا ورسېدل ته ژوندۍ وي، او سبا ورځ ته عبادتو کا د سبا ورځ د رزق بندوبست هم زکوم. فإني لم انس من عصاني فكيف من اطاعني، ورته بندا زماره صدا څه شي دي چې د دې رزق صدروسه پورې ما یو نافرمانه څوک نه دی ير کړي، نو ته چې زما پر منبردار زندگی تیرې کې زبتا ته څنګه رزق نه درس. نه په دې خاطر باندې چې دا رزق او ضرورت پر کول او مشکلات لري کول او د پریشانې څخه ځان خلاصول، دا د انسان الته نصیب کیږي چې انسان د الله تعالی په سرپرستی کې ځان ورکړي. او د الله تعالی سرپرستی، الله تعالی وایي زه سرپرست د صالحین یم، چې کم څوک صالح او نیک ژوندۍ تیر کی، دا غي ضرورت زه د غیب سفر کوم، دا غي مشکلات زه لري کوم، دا غي پریشانې زه د ملائکو په ذریعہ د ژوندۍ سپورت کوم. مولا جیون رحمه الله یو ډېر لوی عالم تیر شوی دی، ډېر صوفي مسلک انسانو، زموږ کتابو کې څه کتابونه مصنف هم دی ډېر غټ. یو ورځ د حدیثو په درس کې ناست، چې کله د حدیثو په درس کې ناست دی نو بادشاہ د یو د وخت بادشاہ دی، د هغې د یو مسلې ضرورت، هغې د مسلې د پاره یو عسکر ورته راواسته، یو افسر ورته راواسته، یو مشر سړی ورته راواسته. ملاجون رحمه الله د حدیثو په درس کې دی پاغي باندې بالکل قطعا نه دی، پسو په زرو شاګردان ور باندې راټولي، پاغي خبر نه دی. هغې د میاشت د باندې 2 غنټې 3 ساعته ولمرته انتظار ورته وکړي، چې کله سبق خلاص نو هغې بار ورلراله، چې ورلراله د ډېره پلاو بالی کې هغې ته دغه مسلې جواب ورکړي، رخصت یې کړي. هغې چې کله بادشاه لراله، بادشاه ته وایي بادشاه سلامت، د دې سړي دومره لوی حکومت و،
پر دې باندې په زورونو شاګردان راټولو او ماته دا معلومي دي چې په ډېر په لږ زمانه کې به دا سړی ستا پر حکومت باندې غلبه درسه وکړي. ماته دا را معلومېدله د داسې خبرې کولې لکه دی چې ستا خلاف یو فوج تیاروي او زه ستا یو نماینده ورله ورلم او 2 غنټې زلمر ته ولاړم، هغوی په دومره لوبالي باندې ماته جواب راکړي. د دې دا معنا چې دا سړی ستا حکومت منلو ته تیار نه و. بادشاه دستی د گرفتاری او د بندي کولو اډرو کې ورسې وینیس. ملا جیوند رحمه الله له چې کله حال را ورسېده په حال را رسونکو کمبر ته د بادشاه خپل زوی په منډه وردراله چې زما پلار ستا د گرفتاری فیصله وکړه ځکه د بادشاه زوی هم د په شاګردانو کې د نور سنو کو بس اودس وک چې کله اودس وکړي پر مسله باندې چې کله د اوداسو د مسلې زیراله دی بچی برته په منډه باندې پلار لورله او پلار د خدای په خاطر خپل ځان او خپل حکومت بچاو کا. ملا جیوان او دس وکي او پر مسلې تر ورسېده او که ستا خلاف او الله تعالی سپورته کوي او ستا شکایت او الله ته پورته کوي وکي زما عقیده ده چې الله تعالی به د ټول حکومت پر دې بلواړي. هغه بادشاه په لڅ سر په لڅ پښوراله په منډه باندې او ملا جیوان رحمه الله ته ورته زارۍ شروع کې او د خدای روی او لمونی روی ورته ونیوي چې زما د خلاف او الله ته شکایت نه کوي نه بل سپورته کوي. زه دا وایم چې دا ښکاره خبره ده چې کم څوک د الله تعالی په سرپرستی کې راسي که پر هغې باندې څه مشکلات راسي مشکلات الله تعالی حل کوي او چې کم څوک د الله په سرپرستی کې راسي که د هغې زندګي کې څه ضروریات ورله پیدا سي د هغې ضروریاتو بندوبست الله تعالی د غیب سفره کوي. او چې کم څوک د الله په سرپرستی کې راسي بیا که د هغې په کور کې حالات خرابي که په تجارت کې حالات خرابي که د نن حالات ورته خرابي که د باندې حالات ورته خرابي چې کله یو سړی د الله سرپرستی ته ځان ورسي بیا د الله تعالی په سرپرستی کې د هغې حالاتو حل په ډېر اسانه طریقه کیږي. نن خو موږ زندگی پر خپل خواهشاتو باندې تیرو او زندگی آزاد تیرو او زندگی صالحینو په شکل کې نه راولو او د ځان د الله تعالی په سرپرستی کې نور کو. نو ځکه زنانه همیشه د خاوند څخه شکایت ده او پلار همیشه د زوی څخه شکایت دی، قریب همیشه د قریب څخه شکایت دی او تاجر د خپل تجارت څخه شکایت کې دی او ټول انسانیت زندگی په شکایات او په مشکلاتو کې روانه ده. نو د مشکلاتو د فاره آسان حل او واحد لار زموږ د عقیده مطابق دادا چې ځان په صالحینو کې شامل ول او د صالحینو د تولا وعده الله تعالی کړی ده. بیا د الله تعالی په وعده کې مخالفت ناراضي بیا به د انسان مشکلات او ضرورت په ډیره اسانه طریقه باندې سرته رسیږي. الله تعالی دې د سو خبرې قبول کړي او اخر